او هر چې دا دویم سوال دی چې یو سړی دروغ وایي په دې کې چې خپل حق را خلاص کی د دې شرعي څه حکم دی؟ شیخ صاحب دا هغه مسله ده چې شیخ الاسلام ابن تیمیه صاحب او امام ابن قیم رحمت الله علیهما د دواړو کې د یو بل سره مخالف وو. شیخ الاسلام به ویلي وای دا به نه کوي ځکه شهادت الزور د دروغو ګواهي دا کدی وای حق زیو کنه زینو دا به وای ناجایز ده. لیکن جمهور علما او امام ابن قیم رحمه الله هغه په دې باندې دي چې کده ته صحیح پته چې دا زما یقیني حق دی نو دا به غستې شي. لکه امام ابن قیم صاحب زاد المعاد کې 4 جز او 350 کې وای دا حدیث د ام کلثوم راغسته پینمی خیرا او یقول خیرا وای دام خیر خبره ده چې ته په دې باندې څه چالو کې خپل حق را خلاص کې. امام نووي دی ریاض صالحین کې وای اصل الكذب محرمه، اصل دا چې دروغ حرام دي خو په يجوز په بعض الاحوال بعض حالاتو کې وای دا جایز دي. یو پاغه کې به دا ذکر کړي چې ستا حق ضایع کیږي او بل څلار دی نه وای بالکل شی دغه کوله. او دا مسله د شیخ الاسلام ابن باز رحمت الله علیه د خپل فتاوا کې دا ذکر کړی دي چې ول اصل فی الايمان الكاذبه المنع والتحریم الا اذا ترتب عليها مصلحه کبرى اعظم من الكذب. که یو داسې مصلحت وکړي چې هغه د دروغونه به ډیر مصلحتي او دا غي مثال دا لکه حق دي سار شوی وای به شی ویلې کې او دلیل آیات د سورته انعام نه استدلال کړي یوسل لسم کې وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الله دا حرام شی نه جدا ذکر کړی دي خو الا مستورتم دغه د استراز صورت دی. یا الله وي د خنزیر غوښه مخوري مردار مخوري خو چې څوک محتاج شي به ضرورت دی. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نبی کوي خو نور جمهور علما ان شاء الله د جواز فتور کوي ځکه د حق ځای کیږي. او محمد رسول الله علیه السلام دغه روایت دا چې فیقول خیرا او ینمی خیرا نو دا خیر دی چې دلته د لوی فائدې د پاره. او امام نووي صاحب هم د ریاض صالحین کې دا ذکر کړی دی. مجموعه الفتاوا د شیخ الاسلام ابن باز صاحب کې هم دا دی. او دغه آیات د سورته انعام او د ام کلثوم د روایت نه استدلال نیولې. او زاد المعاد کې امام ابن قیم رحمت الله علیه ویلي رشوت هم د خپل حق د خلاصېدو لپاره شی ورکوله وای دروغ هم د حالت کې په شی ویلې ځکه دلته ډیر لوی نقصان کیږي. او منبتلی ببلیتین فلی اختراحونهما هذا وبالله التوفیق.